او چې ما کله نکاح تړله زما ترور زوی خو زه په زور دله ورکړی مته څه چېرته وخت تېرو زوی نه تپوس وکړي او زوی نه د چایز ښځه وکړي خو د لور نه تپوس نه کوي د لور نه دا د غیرت خبرې نه د سړیتوب خبرې دي چې کله رشته کوئ نو استخاره کوئ دویمه دا ده چې مشوره کوئ زمونږ دا پښتانه په دې عادت دي چې د زوی نه تپوس وکړي او زوی نه د چایز ښځه وکړي خو د لور نه تپوس نه کوي د لور نه حالانکه د الله نبي فرمایي چې د دې لور نه به تپوس کوې که دا کونډه وه یا طلاقه شوې وه نو په خولې به وایي چې او یا نه او که دا پیغله وه نو اذنها سماتها چې خاموش پاتې شو بس دا د هغې اجازت دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو ته تپوس وکئ که دا چپ پاتې شو انکار یې ونه که دا د هغې اذن دی دلته مولانا صاحب وایي طلاق شوي بیا ما پسې تلل راته و د شپې 11 بجې ما خوا ته راورسېد د دې نه معلومات کول چې طلاق ولې واقع شو او بالفرض نن بیرته موږ طلاق نکاح تړو بیا بسې چل کېږي نو ویل ما دا جینۍ ځان لکه دا ښځه چې دي ستا په دویم ځل نکاح له ته راوسې ته راځي هغې ویل چې نه ویل چې ما کله نکاح تړله زما د ترور زوی خو زه په زور دله ورکړی مته څه چېرته وخت تېرو نه مخکې راځي وم او نه اوس راځي م خو ما له پښتو دی وجنې مې که ستا خواله نه راځم وایي بیا مې هغه سخر ته سوال منت ورته وکړه چې د الله بنده یو ځل یې دښمني په شا کړې ده اوس چې بیا نکاح وتړي بیا یې دښمني په شا کړي اسلام کې نکاح د هر مسلمان سره کېږي هغه د پنجاب دی که هغه د کراچۍ دی که هغه د دیر دی او که هغه د مردان دی خو یو شرط پکې شته چې د ښځې نه به اذن اخیستلی کېږي اذن یو ماشومه جینۍ نبي علیه السلام لراله وایي ای د الله رسوله پلار ورکړی یم او زه خفه یم پلار مې رشته کړې زما او زه په هغې خفه یم دا د غیرت خبرې نه د سړیتوب خبرې دي قرآن او سنت کې خیر او برکت دی د الله نبي ولې اختیار ورکول که ستا خوښه نه وي چې اوس نکاح ختمه کړو کوژدن شوې وه هېڅ ته ورې نکاح ختمه کړو نو اکثر د طلاقو مسلې دې نه جوړې شوي دي چې جینۍ دی اوس تاسې محبت دی د هلک د بل چا سمینه ده او پلار او مور لګېدلي په زور یې غورځی کوي نو په زور کېږي هغه دا به بیا دښمني کوي جګړې به کوي کیسونه به کوي طلاقول به کوي کومه زنانه چې ستا د لور امزولي د تر لور یې ده یا ستا په خاندان کې ده یا یې مور ده په طریقه دې ځان لګي چې یاره موږ پسې یو رشته راغلې ده ستا باره کې ته خو دې خوشحاله چې موږ اوس ستا رشته وو ځکه د طلاقو مسله ډېره خطرناکه ده په دې الله هم خفه کېږي دې نه دښمنۍ جوړېږي دې نه مړې کېږي